د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. ملا یعقوب وایي طالبان د په مرکزونو کې زیرک موبایلونه نه کاروي. د ملي دفاع وزارت په ټولو پوځي مرکزونو کې د زیرک یا سمارټ موبایلونه د نه کارولو خبر ورکړی دی. د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د زیرک ټلیفون کارول د وخت ضایع کول او د پوځیانو پر ذهن منفي اغیز کوي. هغه ویلي پرته له قومندانانو هیڅ طالب عسکر حق نه لري چې پوځي مرکز کې زیرک ټلیفون وکاروي. پاکستانی طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی. پاکستانی طالبانو په دغه هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو خبر ورکړی دی. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی په یو خبرې کړي خبرپاڼه کې ویلي چې دغه عملیات به د روژې په لومړۍ ورځ پیلېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د هغوی همکاران به پکې په نښه کېږي. سرچینه وایي په دغو عملیاتو کې استشهادي عملیات، تهاجمي بریدونه، د ماینونو عملیات، د بریدونو د مخنیوي عملیات، هدفي بریدونه، د لیزر او نښه ویشتونکي بریدونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو مخکې بریدونه شوي او په تیرو 2 ورځو کې د خیبر پختونخوا په ټانګ او وزیرستان سیمو کې 40 پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا لومړی ځل دی چې تحریک طالبان پاکستان د روژې په میاشت کې د داسې عملیاتو پیلولو خبر ورکوي. له دې مخکې به هر کال افغان طالبانو په افغانستان کې دغه ډول عملیات اعلانول. روسیې د طالبانو لومړنی ډیپلوماټ ومانه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف وایي په مسکو کې د افغانستان د سرپرست حکومت لخوا ټاکل شوی لومړنی ډیپلوماټ تیره میاشت کار پیل کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې مسکو له افغانستان سره په پوله پرته هیوادونو کې د امریکا او ناټو پوځي حضور د منلو وړ نه بولي. د لاروف په وینا مسکو د داعش ډلې د هغو پلانونو په اړه اندېښمن دی چې منځنۍ اسیا بې ثباته کوي او روسیې ته هم بې ثباتي ور اړوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې ورځې راهیسې په چین کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د دغې غونډې مشري کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، د امریکا متحده ایالتونو، اندونیزیا او قطر هیوادونو ډیپلوماتانو پکې ګډون کړی دی. حقانی وایي هغه دودونه د له منځه یوړل شي چې میرمنې له شرعي حقونو محروموي. د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی وایي چې د میرمنو حقونو ته د جدي پام وشي او هغه دودونه د له منځه یوړل شي چې له امله یې میرمنې له شرعي حقونو څخه محرومیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د کورنیو چارو سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له سپینګیرو او قومي مشرانو سره وکتل. سرچینې لیکلي دي چې په لیدنه کې قومي مخاورو حقانی سره د خپلو تجربو له مخې مشورې شریکې کړي، د خپلو سیمو یو شمېر ستونزې او حل لارې یې واورولې او ډاډ یې ورکړ چې دوی به د اسلامي امارت ملاتړ ته په هر ډول حالاتو کې ادامه ورکوي. حقانی خلکو ته ویلي اسلامي امارت له هیچ چا د انتقام اراده نه لري او له دوی یې وغوښتل چې هغو هیوادوالو ته بلنه ورکړي چې له افغانستان څخه وتلي دي. شي جینګ پینګ وایي باثباته او پرمختللی افغانستان د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د دغه هیواد د ښې راتلونکي لپاره جدي هڅې وکړي. پینګ دا خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په استولي پیغام کې کړي دي. هغه ویلي چې افغانستان له خورا سخت وضعیت څخه د شرایطو د عادي کېدو پر لور روان دی او ګاونډیو هیوادونو ته ښایي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. هغه دغه راز ویلي چې سوله ییز، باثباته او پرمختللی افغانستان د ټولو افغانانو ګډه هیله او د سیمې د ټولو هیوادونو د ګټې خبره ده. د چین ولسمشر وایي هیواد د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او د ثبات او پرمختګ په لار کې مرستو ته ژمن دی. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون په چین کې پیل شوې او په پام کې ده چې نن هم دوام وکړي. دا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډو د هغې لړۍ 3مه کړۍ ده چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې نوښت وشو. د عمران خان حکومت د پای ته رسیدو په درشل کې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې پرون ویلي و چې له ده څخه د باور رای د اخیستو هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه ده او په دې اړه لیکلی ثبوت به خبریالانو ته ښکاره کړي. پرون ماښام له خبریالانو سره د کتنې په مهال یې وویل چې دا یو رسمي راز دی او خبریالانو ته یې نه ښایي.
ټاکل شوی و چې عمران خان تېره شپه ملت ته وینا وکړي، خو په نامعلوم دلیل یې وینا وځنډوله. عمران خان که څه هم د امریکا یا کوم بل هیواد نوم یاد نه کړ، خو اشاره یې امریکا ته وه چې کنۍ د حکومت د پرځولو لپاره یې دسیسه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان سیاسي مخالفان وایي چې په پارلمان کې یې غوڅ اکثریت ترلاسه کړی او ژر به عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړي. راپورونه وایي چې تېره شپه د پاکستان لوی درستیز له عمران خان سره په کتنه کې له نوموړي وغوښتل چې استعفا ورکړي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھري دا خبره رد کړې چې نن یې د پوځ لوی درستیز له عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. ایران وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره د یو سیمهییز میکانیزم جوړ شي. ایران له افغانستان سره د مرستو لپاره د یو سیمهییز میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویلي د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې په کچه یوې پولي صندوق رامنځته کړی شي. نوموړي دغه راز په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د چین د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ په چین کې پیل شوې او په پام کې ده چې د نن ورځې تر پایه به دوام وکړي. د هلمند د بست تصدۍ چارواکي وایي چې تیر کال یې 22 میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. د هلمند د بست د پنبې او نباتي غوړیو دولتي فابریکې تیر کال 2000 ټنه دانه لرونکې پنبه له کروندګرو پیرلې وه چې تر پروسس وروسته یې محصولات بازار ته وړاندې کړي وه. د یادې دولتي تصدۍ عملیاتي مرستیال انجینر محمد حسین نیازی وایي چې د تیر کال له تولیداتو څخه یې 22 میلیونه افغانۍ خالصه ګټه ترلاسه شوې چې په وینا یې له کنجاړې پرته یې نور ټول تولیدات پلورلي دي. دی وایي چې روان کال به له کروندګرو 4000 ټنه خامه پنبه وپیري چې په دې سره به یې د ګټې انداز هم 2 چنده شي. د بست د پنبې او نباتي غوړیو دولتي تصدۍ هره ورځ 10.5 ټنه غوړي تولیدوي چې ټول په یوه ورځ کې پلورل کیږي. او وروستی خبر بیا هم د چین په اړه. وانګي وایي چین کولی شي د چین یا پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته هم وغځوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي افغانستان، پاکستان او چین کولی شي چې په ګډه د یوې لارې او د کمربند نوښت په اډانه کې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته هم وغځوي. وانګي دا څرګندونې پرون د ختیځ چین انهوي ولایت کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ته کړي دي. وانګي ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به په سیمه ییز اتصال کې له افغانستان سره د پام وړ مرسته وکړي. وانګي دغه راز وایي چې افغانستان، پاکستان او چین باید د 3 اړخیزو همکاریو میکانیزم له سره رامنځته کړي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وو. تر بیا خوشحاله شئ. د خدای په امان.